پاتې برخه مریم ورمنډه کړه، وی ویلې زما وینه بیده. ډاکټرانو له مریم نه وینه واخیسته او ملالۍ ته یې ورکړه. ساعت وروسته ډاکټر له بیړنۍ خونې راووته. میرویس مخ ته ورمنډه کړه، د ملالۍ د حال پوښتنه یې وکړه. ډاکټر په غوسه ورته ویلې ما تاسو ته نه ویلي چې وروسته له 10 ورځو یې دوا خلاصه شي، مریض بیرته راولئ. میرویس ویلې ډاکټر صاحب تاسو غلط شوي یئ، ملالۍ موږ مخکې دې روغتون ته نه راوستې. د ډاکټر لاس کې دوسیه وه، دوسیه یې خلاصه کړه. دا 4 میاشتې کېږي دا ناروغ له ما څخه د وینې د سرطان دوا اخلي. دا ځل چې راغلې وه د 10 ورځو دوا مې ورکړه او په ټینګار سره مې ورته ویلې چې په 11مه ورځ بیرته راشه. میرویس په ژړغوني غږ او په بنده ژبه ورته ویلې تاسو څه وایئ، د سرطان دوا؟ ډاکټر ویلې اوهو د سرطان ناروغي لري که نه، اوس یې په ډیر سخت حالت کې ده. موږ ټولو ډاکټرانو ورته 1 میاشت وخت ورکړی و. میرویس ځای په ځای کېناستېده. ډاکټر څو قدمه واخیسته او بیرته راتاوه شو. د نسخې له منځه یې یو لیک راواخیسته. میرویس ته یې ویلې شاید دا لیک ناروغ خپل خاوند ته لیکلی وي، ځکه د لیک تر شا یې غټ لیکلي زما ګرانه خاونده. میرویس لیک خلاص کړ. لیکلی و دا دنیا نیمګړې د ارمان نه ده، پاتې له پاچا او له ګدا نه ده. زما ګرانه له خدای نه وروسته مې یوازې تا سره مینه کړې ده. 2 کاله کېږي چې سرطان لرم. ما نه غوښتل چې واده در سره وکړم، خو پلار مې ویلې لور جانې له ماشومتوب نه مې د میرویس په نامه کړی یې، اوس انکار نشم کولی او نه هم ورځې او یا هم وخت غوښتلی شم. د میرویس پلار د واده لپاره تیار دی او راته ویلي دي زه هم مجبوره وم او پلار مې هم انکار نشو کوی. هر ځل به چې د پلار کور ته راتلم نو روغتون ته به خامخا راتلم. زه شاید نور ستاسو په منځ کې ونه اوسم. ډاکټرانو راته ځواب راکړی، خو ته به دا ژمنه را سره کوې چې زه کله مړه شوم نو ته به له مریم سره واده کوې. ستاسو دواړو ترمنځ زه راغلم، خو د ډیر وخت لپاره نه وم، حتی 1 کال مو هم پوره نه شو. که زما روح خوشحاله غواړې نو مریم سره خامخا واده وکړه. لیک یې تر همدې ځایه ولوسته او په ژړا شو. ملالۍ سترګې خلاصې کړې. د څنګ په چپرکټ کې مریم ده وینه ورکوي. ملالۍ نرسې ته وویلې چې د اکسیجن مې له خولې لرې کړه. نرسه مجبوره شوه اکسیجن یې لرې کړ. خو ملالۍ ته یې ویلې یوازې 2 دقیقو لپاره یې ایسته کوم. ملالۍ ساه ډوپه کېده او له سترګو یې اوښکې روانې وې، ستوني کې یې سلګۍ وې. مریم ته یې ویلې میرویس مې تا ته امانت وي، زه نوره ستاسو له منځه ځم. مریم ویلې نه دا ته څه وایې، داسې مه وایه. ملالۍ ویلې د تلو څخه مخکې یوه ژمنه را سره وکړه. میرویس په دې دنیا کې ستا دی، خو په بلې دنیا کې به یې ماته راکوې. مریم په ژړا شوه، وی ویلې ژمنه ده. ملالۍ نرسې ته وویلې لږ په بیړه میرویس ته غږ وکړه. نرسې په منډه میرویس راوغوښته. میرویس دننه شو. مریم ته وویلې لاس دې رانږدې کړه او د میرویس لاس یې هم د مریم په لاس کې ورکړ. مسکی شوه او د تل لپاره لاړه.